अब्बू, मैंने आज स्कूल में कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, बताओ क्या हुआ। हमजा, तूने बॉल को जोर से मारा था ना? वो बॉल मेरी तरफ नहीं आया था। मैंने नहीं मारा, वॉल से टकराया। लेकिन मैंने देखा था तूने मारा। हमजा बेटा, सच सच बताओ। जी अब्बू, मैंने मारा था। मुझे माफ कर दो अब्बू। झूठ बोलने से दिल में घबराहट होती है ना? हाँ अब्बू, बहुत बुरा लग रहा है। अल्लाह को सच पसंद है, झूठ नहीं। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो फिर से खेलते हैं, सच सच। हाँ, और अगर गलती हो तो माफ कर देंगे। बिल्कुल बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे सबको बताऊंगा कि झूठ मत बोलो। हमजा, अब तू सच्चा हीरो बन गया। अल्लाह हम सबको सच बोलने की तौफीक दे। आमीन। अब घर चलते हैं खुश होकर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल महमूद टेस्ट लेन। تاسو چې دا کومه ویډیو وکړه نه خشانت کې ویډیوګانې جوړول دا په پښتو کې نشته، دا په اردو کې جوړیږي، په پښتو کې دا کنټینټ نشته، اسلامیک کارټون کنټینټ دا چې کوم دی دا په پښتو کې نشته. نو تاسو لپاره دا بیسټ چانس دی چې تاسو ځان له یو پښتو کارټون کډز کارټون دا چینل جوړ کړئ او د دې نه ښه مزیدار ارنینګ وکړئ. اوس راځي چې آیا دا چینل مونټایز کیږي او یا د دې نه ارنینګ کیږي او کنه کیږي او په دې باندې ویوز راځي کنه راځي. نو تاسو ته زه د قشانت کې یو چینل درخم خو هغه صرف په اردو کې چې تاسو دا غي ویوز چې کوي او دا غي ارنینګ چې کوي. راځي تاسو ته زه په دې ویډیو کې خیمه تاسو راشي زموږ سره دا چینل چې دینوم دی کډز لینډ افیشل. دا کډز لینډ دا تاسو هم سرچ کولای شئ او دلته تاسو په دې سکرین کې کتای شئ چې د دې 20.7 میلیون سبسکرایبر دي او د 1300 ویډیو اپلوډ کړلی. په 1300 ویډیو باندې د چې کوم نه 20.7 میلیون سبسکرایب دا ګین کړلی. دا ګین کول ډیر ګران کار دی او تاسو د دې پاپولر ویډیو کتای شئ چې بدی کې اولنۍ نمبر پاپولر کوم ویډیو دا په دې باندې راغلی 144 میلیون ویوز. 144 میلیون ویوز دا ډیر هاي ویوز دي. او دا دویمه دا چې په دې باندې راغلی 143 میلیون ویوز او د قشانت کې د دې چې کومه تاسو اولډست ویډیو تر راشي دا د دې پاپولر ویډیو دی. اولډست او لاټست ویډیو تاسو راشي نو په لاټست کې تاسو کتای شئ چې د 23 غنټې شو دي د دې ویډیو او په دې باندې 1,44,000 ویوز راغلي او د دې لس ورځې شو دي د دې ویډیو په دې باندې راغلي 1.1 میلیون ویوز. اوس چې کوم دی راځي د دې موږ ارنینګ ګورو چې دا د دې چینل له څومره روپۍ ګټي. تاسو به راشئ دلته ګوګل کې یو ویب سایټ دی په دې باندې تاسو د یو چینل ارنینګ چې کوم دی دا کولی شئ. ټیوب پایلټ د دې نوم دی، نور هم شته. تاسو بس سمپلی په دې کې لینک ور واچوئ چې په دې ځای کې به لینک پیسټ کړئ. چې کوم لینک پیسټ کو بیا به تاسو ته د دې د مختلف ډیټیل راشي. د دې دا یو ویډیو ده تقریبا د دې نه چې کوم دی په لو سی پی ایم او آر پی ایم باندې د ارنینګ کړی 4,611 ډالر او بل ویډیو ده او د دې منثلی د چینل منثلی رینیو چې دا د ماهانه څومره روپۍ د دې چینل لګټي. دې ماهانه چې کوم دی دا تقریبا د اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ دا چې کوم دی تقریبا 1,31,59,627. تاسو د سوچ هم نشئ کولی چې دا دې دومره ډالر دې ګټلي دي. تاسو کتای شئ. اوس راځئ چې دا موږ په پاکستاني روپو ته واړو چې دې نه پاکستاني 100 روپۍ جوړیږي. نو تاسو به سمپلی کیلکولیټر راوړئ. اوس تقریبا ډالر چې کوم دی 270 دی که بس و دی 13 159 627 ضرب 270. نو تاسو کتای شئ چې دا د میاشتې دومره پاکستاني روپۍ ګټلی شي. نو دومره پاکستاني روپۍ چې یو پښتون کریټر ګټي نو هغه ته نه د بزنس ضرورت شته نه د یو جاب ضرورت شته. په کور کې تاسو کینئ او دا پیسې تاسو هم ګټلی شئ. نو تاسو لپاره ما یو داسې ښه کنټینټ راوړلی چې دا په پښتو کې د سره شته نه په پښتو کې. تاسو له اوس دا پکار ده چې تاسو په دې کنټینټ باندې کار شروع کړئ او دا کنټینټ به موږ څنګه جوړو د دې مکمله طریقه تاسو ته زه په دې ویډیو کې درښیم. نو دا ویډیو تاسو مه سکیپ کوئ، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ.
फर्स्ट ऑफ ऑल तاسو راشي ګروپ ویب سټ ته او دا پروم چې زه پیسټ کوم دا پروم چې کوم دی دا به تاسو ته زما په واتس اپ چینل کې میلاو شي او دا غي لینک چې کوم دی هغه په ډسکرپشن کې دی تاسو زما ډسکرپشن ته راشئ او الته دا غوډینا ګروپ جوائن کړئ او دا پروم دا تاسو ته الته میلاو شي بیا چې کوم دی تاسو دلته راغلی دلته بیا پرومپټ هم پیسټ کو دلته په سبمیټ باندې کلیک کړئ چې کله سبمیټ باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو بیا ریزلټ درکړي نو اول نمبر چې کوم دی دې موږ ته ټایټل یې ولیکل ټایټل نمبر 1 دا علی مسجد में नमाज भूल गया احمد ने अपना टोपी खो दी دغه دې زموږ لپاره خپل ټایټل یې ولیکلی اوس چې کوم دی په دې کې تاسو یو ټایټل خوښي نو هغه ټایټل چې کوم دی هغه دې ځای کې صرف نمبر ولیکئ مثال په تور زما چې کوم دی دا 3 نمبر حمزه ने झूठ बोला और पकड़ा गया دا زما خوښ دی نو زما دا ورکوم صرف دلته سیمپل چې کوم دی تاسو ولیکئ او سبمیټ باندې کلیک کړئ کله تاسو 3 ولیکئ نو چې کوم دی دلته تاسو وایي چې دا ستاره سټوري په 100 منټه کې جوړه کوم 100 منټه دلته چې کوم دی تاسو एग्जांपल درکړل 5 منټ 6 منټ 8 منټ چې تاسو څومره منټ ویډیو جوړول غواړئ نو خو ته وایي نو خو وړ ویډیو جوړوم نو لهدا زه به دیو منټ یاد کوم بیا چې کوم دی تاسو دې سبمیټ باندې کلیک کړئ دې چې کوم دی زموږ لپاره 1 منټ کوم سټوري دا هغه یې راولې ولیکل ګوره څنګه یې راولې ولیکل اول نمبر د موږ سٹوری ٹائٹل स्टोरी लेंथ चिकन ने कंफर्म दा 1 मिनट शो क्लिप्स कैलकुलेट हो गया है मतलब दा जबरी को 100 क्लिप ही नो बदी की चिकन में टोटल क्लिप चिकन ने दा 10 दी और हर क्लिप चिकन ने दा 6 सेकंड में ऐसे और डायलॉग हम बदी की 20 डायलॉग दी नो चिकन ने तस दा टोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोल क्लिसर शमावेले टाइम कम दे और द स्टोरी स्क्रिप्ट है स्टोरी दा जे हम अब्बू मैंने आज स्कूल में कुछ नहीं किया रिप्लाई बताओ ठीक है बेटा बताओ क्या हुआ ना चिकन ने स्टोरी دا تاسو وګورئ کو دې څه غلطي مالتي وا اي اي دغه خامخا غلطي دي کی غلطي به کې وانه غلطي تاسو دې وایي غلطي به تلل کی او ان شاء الله څه غلطي وکړي دې چې کوم دې زموږ لپاره بل لیگل स्टेप नंबर 4 ودی کی करेक्टर सेटअप दे मतलब दारे अब करेक्टर्स को विजुअली सेट करते हैं मैं करेक्टर्स जो स्टोरी में है हमजा में किड 7-8 साल का अबू फादर उस दलता چې کوم دې تاسو دې ته ویل شي چې اوس کوم دی دلته بلې کې بلې سټوري کې تقریبا چې کوم دی 3 کریکټر دي حمزه ابو او دوست نو دا چې کوم دی دلته بس تاسو نه بلې فارمیټ کې غواړي چې تاسو د حمزه کپړې د حمزه عمر دا غواړي حمزه عمر کوم مثال په تور اته کال دی یعنی شارټ بلیک هیر تور لړې ختی دي او بلو شلوار کمیز وایټ ټوپی چیرفل فیس نو دې کې تاسو چې کوم دی مثال په تور ویل شي د خپل ځان کې هم پټ کولای شي او یادې ته ویل شي چې لکه تا چې دا کوم एग्जांपल ما راکړل به دې एग्जांपल کې جوړ کا نو دې سټپ کې چې کوم دې تاسو د دې کریکټر چې کوم عمر دې او لاغي سټایل دې خطو او د خشن دې کپړې دې هغه تاسو دې کې ډیټیل لیکل شي اول نمبر کریکټر چې کوم دې زموږ سره حمزه دې نو دې کریکټر بولی کوي اول چې کوم دې عمر تاسو لیکي نو دې عمر چې کوم دې 10 سال ومو لیکو او بل چې کوم دې دې اختیار څنګه نو اختیار چې کوم دې دلته موږ لیکو براون او بیا چې کوم دی براون هیر او بیا چې کوم دی دلته کمیس او پرتوګ دای څنګه دي نو دې لپاره تاسو خپل دغه هم لیکلی شي نو دلته به زه ولیکم ګرین کلر لږ خوښ دی نو وایټ به ولیکم وایټ شلوار کمیس او ټوپۍ چې کوم دا هم تاسو د خپل دغه نه لیکلی شئ نو دلته به زه بلیک ټوپۍ ولیکم بلیک ټوپۍ په دې ماسټر فارم کې چې کوم دی دلته به تاسو ته د هر قسمه ډیټیل میلاویږي نو تاسو چې کوم دی دا دې ورسولی شئ دلته چې کوم دی موږ له اګزامپل راکړلی نو په دې اګزامپل کې تاسو ته کوم یو آپشن صحیح نو هغه چې کوم دی هغه کې تاسو لیکلی شئ لکه دې چیرفل فیس ویلی دی مطلب مهربان فیس دا چې کوم تاسو دې کې لیکلی شئ
او ابو چې کوم دی دا ابو سټایل اوس په دې کې ولیکئ تاسو ابو سټایل چې کوم دی دلته لیکل دی 35 سال عمر نو تاسو به چې کوم دی د خپلې خوښې ولیکئ چې 30 سال لیکم بیا چې کوم دی د دې دغه شانتي کې ګیره وغیره هر قسم هر څه چې کوم دی ډیټیل پکې تاسو ورکولی شئ د هر یو ډیټیل چې زه دلته وایم نو هغه بیا اوږدېږي صحیح ده زه ورته ویم چې د دې نه علاوه چې کوم دی علاوه अपनी तरफ से लिखो لون غواړئ نو بیا په تاسو باندې دغه کې ډیپینډ کوي اوس چې کوم دی دلته مونږ دپاره دی د کریکټر فارم چې کوم دی دا ولیکل حمزه کریکټر یې ولیکو او د پلار او د دوست د دې کریکټر دا چې کوم دی زموږ دپاره دی ولیکل اوس چې کوم دی د سټپ چې کوم دی سټپ 6 and 7 په دې کې زموږ دپاره دی ایمیج او ویډیو فارم جنریشن چې کوم دی دا سټارټ کوو دې چې کوم دی د سین 1 ایمیج فارم او د سین 2 ایمیج فارم چې کوم دی دا ولیکل بیا چې کوم دی دا وایي چې پیج 1 کمپلیټ شو دا اوس وایي چې د نیکسټ پیج مطلب دا چې دا نیکسټ چې کوم سینز دي د دې پرومپټ زه جنریټ کوم که نه نو دې دپاره صرف تاسو څه ولیکئ ریډي ولیکئ دا ریډي چې کوم دی دا دې ځای نه کاپي کړئ او راشئ دلته یې پیسټ کړئ او یا تاسو داسې هم لیکلی شئ او دې ځای نه یې ور انټر کړئ دلته چې کوم دی موږ دپاره به دا د پیج 2 چې کوم ایمیج پرومپټ دي او ویډیو پرومپټ دي هغه به مکمل په تفصیل سره لیکل شروع کړي اوس چې کوم دی دې زموږ دپاره سو ټوټل 10 سینز چې کوم دی دا وایي کمپلیټ شو د 1 منټ او زموږ سټوري چې کوم دی دا کمپلیټ شو اوس چې کوم دی دې کې نور څه نشته اوس زموږ کار څه دی زموږ کار دا دی چې دې زموږ دپاره کوم پرومپټ لیکلي ایمیج پرومپټ هغه چې کوم دی هغه تاسو د دې ځای نه کاپي کړئ دا ایمیج او پرومپټ چې کوم دی اولنی دا به تاسو راشئ د دې ځای نه وایي کاپي کړئ او د ایمیج دپاره چې کوم دی تاسو هر قسمه ویب سایټ چې کوم دی دا تاسو یوز کولی شئ زما چې کوم بیسټ دی هغه ویسک دی لهذا تاسو راشئ دلته ویسک دا به سرچ کړئ ویسک اے آی او انټر به کلیک کړئ دلته چې کوم دی تاسو به داسې ویب سایټ راشي په دې کې چې کوم دی تاسو په دې باندې اولني باندې کلیک کړئ اولني باندې کلیک کوو نو بیا چې کوم دی تاسو ته به دغه شانتي کې سینز نه شو کېږي تاسو ته چې کوم دی اول به دلته تاسو ساین اپ کېږئ الریډي ما دلته په یو اکاونټ سره ساین اپ اخیستی دی تاسو لیدلی شئ زه به چې کوم دی بیا په انټر ټول باندې کلیک کړئ او دې ځای کې چې کوم دی تاسو به څه وکئ دې ځای کې به تاسو دا اولنی فارم چې کوم دی دا پیسټ کړئ زما نه اوس یو خبره پاتې شوې ده یو خبره دا ده چې تاسو چې کوم دی اول به لاړ شئ چې دی موږ د کوم کریکټر پرومپټ لیکلي وو هغه پرومپټ چې کوم دی هغه به تاسو له دې نه کاپي کړئ کریکټر پرومپټ دې لیکلي وو دې نه چې کوم دی یو پرومپټ به تاسو کاپي کړئ او راشئ د ویسک ته دا پرومپټ چې کوم دی دا به دې ځای نه ختم کړئ او دا بل فارم چې کوم دی دا به پیسټ کړئ او بیا چې کوم دی دلته به ریشو سلیکټ کړئ نو ریشو چې کوم دا تاسو یوټیوب دپاره جوړوئ نو دلته چې کوم دی لینډسکیپ په سر کلیک کړئ دې باندې او بیا به دلته په انټر باندې کلیک کړئ بیا چې کوم دی رابشئ تاسو به د ابو دا کوم کریکټر فارم دی دا به راواخلئ او د دې ځای نه به یې کاپي کړئ او رابشئ ویسک ته او دلته چې کوم دی پیسټ کړئ نو چې کله تاسو دغه درې کریکټر پرومپټ راوړئ او دلته یې پیسټ کړئ نو دې نه بعد چې کوم دی تاسو اګله سټپ دا دی دلته چې کوم دی دا ایمیج په دې باندې به کلیک کړئ او دا دلته چې کوم دی ډایرکټ بولئ او بل چې کوم دی دا به چې کوم تاسو تصویر خوښ وي نو هغه چې کوم دی دلته تاسو راوړئ او دې ځای کې تاسو پیسټ کړئ او دغه شانتي کې دا درې ایمیج چې کوم دی کریکټر دا چې کوم دی دا به تاسو دلته پیسټ کړئ او دلته به یې ولګوئ بله طریقه یې دا ده چې تاسو داسې طریقه هم کولی شئ چې دا ایمیج چې کوم دی ډاونلوډ کړئ او په دې اپلوډ ایمیج باندې کلیک کړئ او دلته چې کوم دی د فولډر نه تاسو دا ایمیج دا دلته ورته اپلوډ کړئ نو زموږ چې کوم دی په دې کې تاسو دا خیال کوئ چې دې ته دا ټیک نشان راغلی دا ټیک نشان چې دا ټیک نشان ورته نه راغلی نو بیا چې کوم دی زموږ دا کریکټر چې کوم کنسسټنسي ده هغه به برابر نه وي مطلب دا چې دا کریکټر چې کوم دی دا بیا بدل راځي نو تاسو چې کوم دی د کریکټر دپاره به دغه کریکټر فارم راکاپي کړئ او بل دا خبره یاد ساتئ چې کله د اے آی نه خامخا غلطي کېږي نو اوس چې کوم دی په دې کې دا غلطي وشوه چې دا چې کوم دی ما له دغه شانتي کې ساده تصویران دې جنریټ کړي وو هغې کې دی چې کوم دی دا ان 3D کارټون سټایل چې بیا زما دا ولیکه نو بیا چې کوم دی دې ایمیج چې کوم دی دا کارټون سټایل ته واړول
نو تاسو به صرف دا لیکئ که چېرته پکې دا نه و ان 3D کارټون سټایل دا به اوسه لیکئ. بیا چې کوم دی دلته به راشئ تاسو کوم غټ ایمیج پرومپټ یو د سین لپاره دا به تاسو چې کوم دی د دې نه یو کاپي کوئ. یو کاپي کړه تاسو چې کوم دی د دې لپاره آټو ویسک هغه هم یوز کولی شئ. د آټو ویسک طریقه چې کوم ده دا خو تاسو له درځي او که نه درځي نو د دې لپاره ما ویډیوګانې جوړې کړلي او هغه تاسو چې کوم دی په موبایل کې هم د هغې طریقه ما ښودلې چې دا په موبایل کې څنګه یوز کوئ. اوس چې کوم دی آټو ویسک هم تاسو یوز کولی شئ. آټو ویسک لپاره بس آټو ویسک به موږ څنګه یوز کوو نو آټو ویسک چې کوم دی تاسو دلته راشئ او دلته به کلیک دلته به سرچ کړئ آټو ویسک. آټو ویسک هم سرچ کړئ دا اولنۍ ویب سایټ به راشئ او په دې باندې به کلیک کړئ. د اولنۍ ویب سایټ هم کلیک واخلئ. بیا چې کوم دی دلته تاسو ته دا اپشن راشي اډ ټو کروم نو دا چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. خو دا اپشن چې کوم دی دا په موبایل کې نه شو کېږي او دا چې کوم دی صرف د پي سي لپاره دی. خو په موبایل کې به یې څنګه شو کوئ د دې لپاره ما ویډیوګانې جوړې کړلي نو هغه ویډیو چې کوم ده تاسو کتلی شئ. د هغې لینک چې کوم دی تاسو به ډسکرپشن کې هم ولګوم. دلته چې کوم دی تاسو د اډ ایکسټینشن باندې به بیا کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو دا چې کوم دی دا ایکسټینشن دا دلته ډاونلوډېږي. دا اوس چې کوم دی ډاونلوډ شو بیا چې کوم دی تاسو به په دې دغه شانتې کې انټرفیس ورته کولی شئ. نو تاسو به د دې انټرفیس سره څه کار نه وي. تاسو به داسې چالو کړئ چې په دې ایکسټینشن چې کومه لوګو ده په دې باندې به کلیک واخلئ او بیا په دې آټو ویسک په دې باندې کلیک ووهئ. بیا چې کوم دی تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. نو داسې انټرفیس چې راغی نو په دې کې دا ژبه چې کوم ده دا چاینیز ده که بله ژبه ده په دې باندې تاسو نه پوهېږئ نو د دې لپاره به تاسو په دې کې انګلیش سلیکټ کړئ. په دې کې چې کوم دی تاسو به په دې دویم نمبر باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو تاسو به داسې انټرفیس شو شي. نو په دې انټرفیس کې چې کوم دی دا پرومپټ لیست دی نو په دې کې به تاسو یو پرومپټ چیټ جی پي ټي نه کاپي کوئ ګروک نه ګروک نه به تاسو یو پرومپټ کاپي کوئ او دې ځای کې به یې پیسټ کړئ چې څومره پرومپټ وي هغه دلته پیسټ کړئ. بیا دې ځای نه برن باندې کلیک ووهئ. چې برن باندې کلیک واخلئ نو بیا برن آن دیس پروجیکټ په دې باندې به کلیک واخلئ. دې ځای کې چې کوم دی زموږ ایمیجز جنریټ کېدل دا سټارټ شوي دي او د دې ځای نه ډاونلوډ کېدل هم سټارټ شوي دي. د دې نه بعد چې کوم دی تاسو به راشئ یو براوزر به کولاو کړئ او دلته به سرچ کړئ جیمینای جن اے آی. دا چې کوم دی یو ویب سایټ دی دا به تاسو سرچ کړئ سپیلنګ یې دا دی تاسو ته کتلی شئ. چې کله تاسو دا سرچ کړئ نو په دې کې به تاسو ساین اپ شئ د یو جیمیل نه به ساین اپ شئ. چې کله ساین اپ شئ نو په دې کې چې کوم دی تاسو ویډیو هم جوړولی شئ او ایمیج هم جوړولی شئ. موږ چې کوم دی دا د ایمیج دپاره نه یوز کوو بلکې د ویډیو دپاره یوز کوو. او دلته تاسو دا هم لیدلی شئ چې دلته ګروک چې کوم دی اے آی دا دلته 100% فری ده او دغه شان دی کې ګوګل اے آی ویو 3 دا هم دلته فری دی. دلته موږ ویډیو څنګه جوړو د ویډیو جوړولو لپاره چې کوم دی تاسو د دې ځای نه یو ایمیج سلیکټ کولی شئ. اول نمبر چې کوم دی موږ به راشو ګروک ته چې هلته موږ پرومپټ جنریټ کړو هغه ویډیو پرومپټ چې کوم دی د هغې نه به یو پرومپټ موږ کاپي کوو. نو تاسو به راشئ اولنی پرومپټ چې کوم دی هغه به د دې ځای نه کاپي کوئ. دا پرومپټ هم کاپي کوو بیا به راشئ جیمینای جن دې ویب سایټ ته او دلته چې کوم دی په دې کې به تاسو سره مختلف چې کوم دی ماډل دي نو په دې کې به تاسو ګروک سرچ کړئ او دا ګروک چې کوم دی دا به تاسو دې ځای نه سلیکټ کړئ. ګوره دې کې ګروک چې کوم دی دلته فری لیکل دی مطلب دا چې دا بالکل فری دی او د دې ځای نه چې کوم دی اولنی ایمیج چې کوم تاسو سره ډاونلوډ شوی هغه به سلیکټ کړئ. د دې ځای نه چې کوم دی تاسو ته ایمیج اپلوډ کو نو بیا به تاسو لږ لاندې سکرولینګ وکړئ او دلته د پرومپټ دا سیکشن دی په دې ځای کې چې کوم پرومپټ موږ کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کو. ریشو مثلا نو ریشو چې کوم دی تاسو د خپل ایمیج مطابق دلته ریشو سلیکټ کړئ او دلته چې کوم دی په دې کې 480 سلیکټ کړئ او 6 سیکنډ دې کې سلیکټ کړئ او بیا به جنریټ وذ ګروک ووهئ. بیا چې کوم دی تاسو ته به دا راشي ویریفای یو آر هیومن نو دا چې کوم دی دا ویریفیکیشن دی دا به لږ ټایم اخلي. د دې نه بعد چې کوم دی دا ویریفیکیشن وشي نو ستاسو ویډیو به تیاره شي. خو په دې کې چې کوم دی دا پروسس لږ اوږد دی نو لہذا تاسو چې کوم دی یو بل ویب سایټ ګوګل فلو په نوم باندې هغه هم یوز کولی شئ. نو دلته به راشئ تاسو دلته به سرچ کړئ ګوګل فلو یا صرف فلو هم سرچ کولی شئ. چې فلو هم سرچ کړو نو تاسو به ساین اپ شئ او دلته چې کوم دی تاسو له به دیو 100 دي که 200 کریډټ په نیو جیمیل باندې ورکوئ. نو دلته چې کوم دی بیا به تاسو په دې کې ویډیو سلیکټ کړئ.
دا ویډیو سلیکټ کول نه بعد به بیا دلته ریشو سلیکټ کړئ او دلته چې کوم دی دا x2 دا به دلته خامخا وي او بیا چې کوم دی دې کې د view 3 چې کوم دی درې ماډلې دي یو چې کوم دی دا دی او چې کله دا view 3.1 دا کوم کوالټي والا ماډل چې دی نو دا چې په یو ویډیو باندې 200 کریډټ یوز کوي بل چې کوم دی view 3 فاست دا په 40 باندې جوړوي او دا view 3 لایټ چې کوم دی دا په 20 کریډټ باندې جوړوي نو تاسو به خیال کوئ په دې کې به د view 3.1 لایټ دا سلیکټ کوئ نو تاسو به دا ډېر ویډیوګانې جوړوي چې کله دا سلیکټ کو بیا به دې ته ایمیج څنګه اپلوډ کوئ د ایمیج اپلوډ کولو طریقه دا چې په دې سټارټ بټن باندې به کلیک کړئ چې په دې باندې کلیک کو نو تاسو به د دې ځای نه ایمیج چې کوم دی د دې ځای نه به ایمیج اپلوډ کړئ ما خو الریډي اپلوډ کړلی نو دا به زه راولم دلته به ډریګ کړم دا به راولې دې ځای کې ایډ فسټ فریم او ګروک ته به لاړ شئ او د ګروک نه چې کوم پرومپټ دی هغه پرومپټ به کاپي کړئ دا ویډیو پرومپټ چې کوم دی دا به دې ځای نه کاپي کړئ په دې طریقه سره چې کوم دی تاسو دا ویډیو جوړولی شئ یا به دلته دا پیسټ کړئ او بیا په دې سبمیټ باندې کلیک کړئ او که چېرته اولنی جیمیل وي تاسو فسټ او تاسو به دې فلو باندې ساین اپ کړی نه وي نو تاسو به تقریبا دا 200 کریډټ درکړئ چې 200 کریډټ یې درکړه دا تقریبا تاسو له 10 ویډیوګانې جوړولی شي او بیا چې کوم دی تاسو سره به یو بل جیمیل وي نو بیا په قبل جیمیل باندې ساین اپ شئ نو دلته به تاسو لپاره بیا پی 20 جوړولی شئ او روزانه چې کوم دی چې کوم زوړ جیمیل وي د هغې لپاره تقریبا دا 50 کریډټ ورکوي په دې طریقه باندې تاسو دا ویډیوګانې جوړولی شئ او که اوس تاسو جیمیل نه وي نو ځان دپاره نور جیمیل هم جوړې کړئ نو د هغې په مدد سره تاسو بیا ډېر ویډیوګانې جوړولی شئ دا زمونږ د ویډیو جنریشن سټیپ چې په دې کې موږ د ایمیج نه ویډیو جوړه کړه اوس چې کوم دی د دې یو اهم چې کوم پارټ دی هغه دی ایډیټینګ چې موږ به دا څنګه ایډیټ کوو دا ایډیټینګ چې کوم دی په دې کې د دې ډېر زیات کردار دی د ډاونلوډ کولو دا طریقه دی چې تاسو به د ډاونلوډ آپشن باندې کلیک کړئ او بیا به د 720 دا چې کوم دی د دې کوالټي ده دا 720 چې کوم دی دا به تاسو په دې کې ډاونلوډ کوئ په دې 1080 او 4K کې دې کې نه ډاونلوډ کیږي د ویډیو جنریشن نه بعد چې زموږ کوم سټیپ شروع کیږي نو دا دی ایډیټینګ دا چې کوم ډېر اهم سټیپ دی په دې کې به تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو کیپ کټ هم یوز کولی شئ انشاټ هر قسمه او په دې ویډیو کې چې کوم دی زه کیپ کټ یوز کوم تاسو چې کوم دی ویډیوګانې به سلیکټ کړئ چې کومې ویډیوګانې تاسو جوړې کړې وي او په دې ویډیوګانو کې به خیال ساتئ چې کومه ویډیو هم فسټ جوړه کړې شوې وه هغه ویډیو چې کوم نه هغه مخکې سلیکټ کړئ د هغې نه بعد به بیا بله دغه شانتې کې په ترتیب باندې او بیا به دا امپورټ کړئ چې کله تاسو دا امپورټ کو نو بیا چې کوم دی تاسو به په دې کې اول نمبر ریشو سلیکټ کړئ د ریشو سلیکشن نه بعد چې کوم دی په دې کې تاسو ټرانزیشن چې کوم دی د دې سره دا ویډیو ډېره ښایسته کیږي او ویوز اټریکشن د دې سره سیوا کیږي نو په دې کې به تاسو ټرانزیشن ولګوئ ټرانزیشن چې کوم دی دې کې تاسو د خپلې خوښې لګولی شئ او داسې هم کولی شئ چې یو ولګوئ او داسې هم کولی شئ چې ټولو ته یو ټرانزیشن ولګوئ او بیا چې کوم دی تاسو د واټر مارک د لرې کولو دپاره view 3 او واټر مارک دی د هغې دپاره تاسو چې کوم دی دلته د خپل چینل نیم ولیکئ د هغې دپاره چې کوم تاسو به ټیکس ته راشئ او دلته به خپل چینل نیم ولیکئ زما چینل نیم محبوب تشلیب دی نو هغه به دلته ولیکم بیا به فونټ خانې ته راشئ او دلته چې کوم دی تاسو خپل چینل مطابق ښایسته شانتې کې فونټ سلیکټ کړئ بیا به افیکټ ته راشئ او دلته به چې کوم دی ښکلي شانتې کې افیکټ د دې لپاره سلیکټ کړئ چې کوم یو ستاسو خوښ شي نو هغه چې کوم دی د دې لپاره سلیکټ کړئ که اوس چېرته ستاسو چینل دا نوم غټ وي نو دا تاسو وړوکی کړئ او دغه ځای کې وایي د واټر مارک باندې له پاسه ولګوئ نو ستاسو واټر مارک چې کوم دی دا به نه ښکاري چې کله تاسو ټیکس ولیکئ نو د ټیکس کې به دغه ایډیټینګ وکړئ افیکټس لګول شو او فونټ لګول شو د دې نه بعد چې کوم دی دا فونټس او د لیکل چې کوم دی دا به د دغه ځای باندې برابر کړئ واړه به یې کړئ او ورفټ به یې کړئ بیا چې کوم دی دا لیکل دا موږ اوږدو نو تاسو په دې باندې کلیک واخلئ او تر اخره پورې به دا لیکل چې کوم دی دا یو طرف راکاږئ او چې کوم دی کې دغه ختمیږي دغه ځای پورې به دا تاسو لیکل دغه ځای پورې فټ کړئ
د دې نه بعد چې کوم دی تاسو به ویډیو ایکسپورټ کوئ تاسو له پکار ده چې تاسو به 4K کې او دا فریم چې کوم دی دا هم اخرې ته ورسوئ او د دې ځای نه ویډیو ایکسپورټ کړئ. که چېرته تاسو ته په دې ویډیو کې زما محنت ښکاره شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او دغه شانتې کې د انفارمیټیو ویډیوګانو دپاره زما دا چینل سبسکرایب کړئ او چې کوم شیز کې درته مشکل وي نو تاسو روډ حاضر دی تاسو کمنټ کولی شئ. والسلام.